حسن چاہو تو میرے چہرے پہ مت جاؤ، کہ چہرے بھج بھی جاتے ہیں، میری قامت کو مت دیکھو کہ قامت ٹوٹ جاتی ہے، طلب ہے حسن کی تو پھر میری گہرائی میں جھانکو، میرے اندر کا انسان ہے وہ سب سے خوبصورت ہے۔ آج ہم پاکستان رائٹرز گلڈ کی وساطت سے اور برکت سے ایک ایسی محفل میں موجود ہیں جس محفل میں یہ لوگ بیٹھے جن کے من خوبصورت ہے، وہ لوگ بیٹھے جو اپنی ارواح کے ذریعے، اپنے دلوں کے ذریعے زندگی کو امن، محبت اور بھائی چارے کا درس دیتے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ پشاور ادب کے حوالے سے صدیوں سے بہت بڑا نام ہے۔ اس شہر نے اتنے بڑے نام پیدا کیے ہیں کہ ایک سے بڑھ کر اگر ہم صدیوں کا سفر دیکھیں تو رحمان بابا، حمید بابا، سائی احمد علی، اور اسی طرح جب گنتی پہ آئے تو ہمارے ہاتھ تھک جائیں گے، ہماری انگلیاں تھک جائیں گی کہ اس مٹی میں کتنے بڑے لوگوں نے، معزولہ خان مومند بھی یہاں مدفون ہے، اور یہاں پہ 20ویں صدی میں بھی بڑے شعراء نے زندگی گزاری، اور ہم نوجوان تھے تو اس دور کی بات ہے کہ پشاور شہر میں بہت بڑے بڑے ادیب ہوا کرتے تھے۔ اس میں دوست محمد خان کامل مومند صاحب، قلندر مومند صاحب، پریشان فٹک صاحب، فارغ بخاری صاحب، رضا حمدانی صاحب، اور اس کے علاوہ خاطر غزنوی صاحب، یہ سب موجود تھے یہاں پہ۔ اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ احمد فراز صاحب ان دنوں جوان تھے، ہم بچے تھے اور وہ جوان تھے۔ پروفیسر محسن احسان صاحب موجود تھے، اس کے علاوہ پطرس بخاری صاحب کا چرچا تھا، تو یہ شخصیات، مقبول عامر کا چرچا تھا، اور ان سب کی برکت سے ہم بھی پشاور پر فخر کرتے تھے اور اپنے ادیبوں اور اپنے ادب کو سراہتے تھے اور خوش ہوتے تھے اور اس سے سیکھتے تھے۔ ہمارے دور میں ہم نے ذرا بے حمیتی کا مظاہرہ کر کے اس مینار کو ہم نے اٹھا دیا جو پشاور میں پوری دنیا کو نظر آتا تھا۔ ہمارے دور کے ادیبوں نے بغض و عناد کے بیج بو دیے، اور اس میں شاہد ہوں، میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ کوئی اور نہیں کہہ پائے گا، ہمارے دور کے لوگ کہہ پائیں گے، کیونکہ اس وقت ہم پشتو اور ہند کو بولنے والے اور اردو بولنے والے، اردو لکھنے والے، اردو ان کو لکھنے والے سب ایک تھے۔ ہمیں محفل میں داد سب سے ملتی تھی، اور یہ جتنے بزرگوں کے نام میں نے گن لیے، ان سب بزرگوں نے ہمارے سر پر ہاتھ پھیرا اور ہمیں داد دی اور کہا کہ بیٹا لکھتے رہو۔ ایک دن قتیل صاحب نے میں فرسٹ ایئر میں پڑھ رہا تھا، تو قتیل صاحب آئے تھے اسلامیہ کالج میں مشاعرہ پڑھنے، تو انہوں نے مشاعرے کے بعد مجھے کہا بیٹا آپ کی مادری زبان کیا ہے؟ میں نے اردو کلام، ان دنوں میں اردو بھی شاعری کیا کرتا تھا، اردو کلام پڑھا مشاعرے میں، تو انہوں نے کہا بیٹا آپ کی مادری زبان کون سی ہے؟ میں نے کہا میری مادری زبان پشتو ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی اگر آپ پشتو میں شاعری کرو تو بہت جلد اپنا مقام بنا لو گے، نام بنا لو گے، اور آسانی رہے گی۔ مادری زبان میں شاعری زیادہ آسان ہوتی ہے بنسبت دوسری زبان، اور انہوں نے کہا کہ میں بھی کبھی کبھی مشکل میں پھنس جاتا ہوں کیونکہ ان کی مادری زبان بھی ہندی ہے۔ تو وہ دور اور آج کے دور کو جب میں دیکھتا ہوں، آپ نے نہیں پڑھا ہوگا، فارغ رضا ایک ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے دو ناموں سے، فارغ بخاری اور رضا حمدانی سے، ایک نام بنا لیا تھا فارغ رضا، اور انہوں نے خوشحال خان خٹک اور رحمان بابا کے کلام کے منظوم تراجم۔ خٹک کا ایک شعر ہے، دا بے وقت سپن وختنو بلاوا،
دا بې وخته سپین ویښته نه وو بلا وه چې د ښکلو زړه یې تور کو له خوشحاله اب اس شعر کا عنوان منحوس تھے کہ اے خوشحال سیاح ہوتے گئے مجھ سے دل حسینوں آخری 50 سالوں میں کچھ پتہ نہیں کیا ہو گیا کچھ ایسے حالات بن گئے آخری 25 سالوں میں کہوں گا کہ اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ سلسلہ کم ہوتا گیا اور طاہا خان صاحب میرا خیال ہے اس سلسلے کے آخری کڑی تھے تو طاہا خان صاحب نے جو کام کیا وہ بھی ایک مثال ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب اگر ایک ساتھ مل کر بیٹھیں گے ہمارا کام ایک ہے ہم سب ہیومنسٹ لوگ ہیں ہم سب حسن و جمال اور اللہ کے مخلوق کے عاشق ہیں تو ہم کیوں ہمارے درمیان کیا ایسی بات ہے جو ہمیں بیٹھنے نہیں دیتی مجھے خوشی ہے کہ پاکستان رائٹرز گلڈ نے پروفیسر اسیر منگل کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پروفیسر اسیر منگل اور بشرا فروخ کو مبارکباد دوں گا کیونکہ ان ہی کی وجہ سے یہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اس کا دائرہ وسیع تر ہوتا گیا اور ہمارے ادیبوں کو ہمارے ادب کو سراہا جا رہا ہے اور زمونږ نن سبا تاسو وګورئ زمونږ صوبه چې دا غاسم یو داسې حالاتو سره مخ وه یو وخت داسې و چې زمونږ صوبې فنکاران شاعران ادیبان او صحافیان دوی چې دي په دوی باندې ګونګ لګېدلی و د یرې نه یو څو دانې وې چې هغوی بهر راوته و فنکاران چې دي هغوی په هولیو بدلولو مجبور شوي پیشو بدلولو مجبور شوي او وطن پرېښودلو مجبور شوي نن هم زمونږ غټ غټ فنکاران د وطن نه بهر ناست دي سردار علي ټکر په امریکا کې ناست دی زمونږ ډېر لوی سندرغاړی بل هارون باچا په امریکا کې ناست دی زمونږ یو ډېر لوی مزاحیه فنکار علمزیب مجاهد په امریکا کې ناست دی زمونږ 10 صحافیان هلته ناست دي د دې وجې نه چې هغوی څوک رښتیا لیکل قسمتي دا ده چې زموږ څه کلچرل اکټیویټیز نشته زموږ پېښور ښار چې دی په دې کې دومره تاریخي ځایونه دي کمپني باغ څخه هغه ډب ریګارډ اسبال مومند د نظره تېر شوه مې راوړي چې تاسو ته هغه سره چې د ظلم انتها در باندې کېږي چې د ظلم انتها در باندې کېږي او خاموش یې نو غذا در باندې کېږي د ظلم انتها در باندې کېږي او خاموش یې غذا در باندې کېږي او بل ځای کې وایي چې د کلي سکول دی او شاګرد له دې پښتو نه ورځي د کلي سکول دی او شاګرد له دې پښتو نه ورځي نو چې په توپه د استاده سړی والوځي کوم بچی چې خپله ژبه کې تعلیم نه حاصلوي هغه د خپل مذهب نه د خپلو روایاتو نه د خپلو مشرانو نه د خپل اقدارو نه د خپل تاریخ نه ناخبره پاتې نو دې ته سوچ وکړئ او په دې باندې ټول د پاکستان رایټرز ګلډ په دې مبارکه موقع چې هغوی دومره ښکلي ښکلي کتابونو له ایوارډونه ورکړه دې ټولو ملګرو ته دا مبارک شي او الله دې دوی له نوره حوصله ورکړي چې نور کتابونه ولیکي او الله دې رایټرز ګلډ له همت ورکړي چې دا دایره نور هم فراخه کړي او زموږ نه د صوبې نورې ژبې پکې هم شاملې کړي او زموږ نور موضوعات پکې شامل کړي او مطلب نور هم تیز کړي او انعامونه هم ډېر کړي او کتابونه هم ډېر شي دا به د خوشحالۍ خبره وي او ادیب شاعر چې دی په هر حال کې دا چې دی دا قدرت پیدا کړی ادیب شاعر فنکار دا الله پیدا کړی ډاکټر او انجینیر خو جوړېږي دا خو خلک محنت وکړي نو جوړ شي فنکار شاعر ادیب دا الله تعالی پیدا کړی او دا ضرورت دی یو قام د یو ژبې په هر وطن په هر علاقه په هر قام کې دا شته دا نیچرل پروسس دی او دی چې دی د خادمي د قوم دی د خپل قام سره د ټول انسانیت سره مینه لري خو دی د خپل ژبې نمایندګي دی به د خپل ماحول مورخي که دی د خپل ماحول عکاسي نه کوي نو دی زموږ شاعر ادیب نه دی نو د دې وجې نه د دې ښکلې موقع نه فایده اچتو راځئ چې ټول لوز وکړو دوستو زندگی ایک نعمت ربانی ہے
آؤ اس نعمت ربانی کی تعظیم کریں، تھوڑا تھوڑا اسے اوروں میں بھی تقسیم کریں، بہرے کانوں کے لیے موج سماعت ڈھونڈیں، اندھی آنکھوں کے لیے نور بصیرت ڈھونڈیں، سوکھے ہونٹوں کے لیے گیتوں کی رنگت ڈھونڈیں۔ اے خدا جذبہ ایثار عطا کر ہم کو، جو ہے گفتار وہ کردار عطا کر۔